زما عزتمندو نن درته په دې ویډیو کې د سورة النصر وظیفه بیانوم. دا داسې بهترین سورت مبارکه ده چې د دې په ویلو سره الله جل شانه د خیر فیصلې را نازلوي. دغه رنګې چې څوک هم د دې ورد کوي وظیفه کوي د الله جل شانه مدد او نصرت هغه طرف ته متوجه کیږي. او چې څوک د دې دا وظیفه وکړي نو د الله جل شانه غیبی مدد فورا هغه انسان طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو دا ډیر مختصر صورت مبارکه ده او د دې ډیره زیاته مختصره وظیفه ده مګر ډیره تیز ترینه او اثر کوونکې وظیفه ده. د الله جل شانه مدد او نصرت فورا بنده طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو سورة النصر د قرآن عظیم الشان په اخیری لسو سورتونو مبارکو کې یو سورت مبارکه ده. په دې سورت مبارکه کې د اسلام د غلبې د فتح بشارت ده. زما عزتمندو د چا څه حاجت وي او دغه حاجت د لوی نه لوی ولې نه وي او داسې حاجت وي چې ناممکنه حاجت وي. د ناممکنه مطلب دا چې د ستا په وهم او ګمان کې هم نه راځي چې دا حاجات به مې پوره شي یا د ستاسو څه پریشانی وي نو د دې حاجاتو د پوره کېدلو دپاره او د پریشانو د ختمولو دپاره دا ختم انتهایی مفید دی. زما عزتمندو دا نن چې کومه وظیفه زه تاسو ته بیانوم دا د الله جل شانه د مدد او د نصرت وظیفه ده چې په کوم کار کې هم مدد غواړئ الله جل شانه به ضرور د ستاسو مدد کوي. زما عزتمندو د دې وظیفې ویلو نه مخکې یا څو خبرې زه تاسو ته عرض کول غواړم هغه دا دي چې دا وظیفه به تاسو پوره توجه او دیان سره به کوئ او په دې برواسیر یقین سره چې انشاءالله تعالی ضرور به الله جل شانه زما مدد کوي او زما د تمام مقاصد او خواهشات دا به پوره کوي. بل دا زما عزتمندو که چېرې تاسو د دې عمل دپاره د دې وظیفې دپاره اودس چردم وکړه نو دا به ډیره زیاته بهتره وي. د ټولو نه مخکې زما عزتمندو یو قیمتي وظیفه زه تاسو ته د دې دا بیانوم چې یو کس دا وایي چې یاره زه کور خرڅوم زما کور نه خرڅېږي یا خرڅېږي خو لږه بیه باندې خرڅېږي زما چې څومره خیال دی د هغې مطابق نه خرڅېږي یا د ستاسو ځمکه وي پلاټ وغیره وي تاسو هغه په ښه نرخ باندې او په ښه بیه باندې خرڅول غواړئ نو د دې دپاره تاسو دا وظیفه او دا ختم وکئ انشاءالله تعالی که د ستاسو کور وي د ستاسو پلاټ وي یا د ستاسو ځمکه وي په ښه بیه باندې په ښه نرخ باندې به خرڅ شي. دغه رنګې زما عزتمندو یو ورور ماته په واتس اپ باندې میسج کړی او دی ویلی دی چې مفتی صاحب زما کاروبار او روزګار نشته نو زما عزتمندو د خپل کاروبار او د روزګار شروع کولو دپاره هم تاسو دا ختم او دا وظیفه کولی شئ. د دې نه علاوه د ستاسو کاروبار او روزګار شته دی خو په هغې کې تاسو ته نقصان ملاویږي کاروبار مو په خساره کې دی په نقصان کې دی او د ستاسو دا خیال وي چې الله جل شانه زما د کاروبار مخ په ترقۍ باندې روان کی او ما ته په د خپل کاروبار او روزګار کې نفع او فایده ډېره زیاته ملاویږي نو زما عزتمندو په خپل کاروبار کې د خیر او برکت دپاره د نقصان نه د بچ کېدلو دپاره د کاروبار د پروموټ کولو دپاره تاسو دا خاص وظیفه ختم کولی شئ. یا زما عزتمندو تاسو باندې قرض ډیر زیات وي د قرضو د وجې نه تاسو پریشانه یئ او د هغې د ادا کولو څه ظاهري اسباب د ستاسو په نظر باندې نه راځي نو تاسو د قرض د ختمولو په نیت باندې دا ختم وکئ او د عظیم الشانه وظیفه وکئ انشاءالله تعالی ستاسو قرض دومره وي چې د غرونو عمره وي الله جل شانه به تاسو دپاره غیبي اسباب مهیا کړي او تاسو به دا قرض ادا کړئ. یا هغه رونه او خویندې چې د هغوی رشتې نه کېږي نو هغوی دې دا وظیفه او دا ختم وکړي انشاءالله تعالی بهترین ځای کې او منپسند ځای کې ورته الله جل شانه رشته ورنصیب کړي. یا زما عزتمندو یو ورور دی یا خور د هغوی رشته کول غواړي خو په هغې کې بندش وي په هغې کې رکاوټ وي نو د دغه بندش او د رکاوټ د ختمولو دپاره دا ختم انتهایی مفید دی.
یا زما عزتمندو یو داسې رشته وي چې دواړو طرف ته ټول خلک په هغې باندې رضا وي، لیکن یو کس دوه کسه داسې دي چې هغوی په دغه رشته باندې نارضا وي، نو دا وظیفه د دې دپاره هم ډیره مؤثره وظیفه ده. انشاءالله تعالی د هغوی زړونه به هم الله جل شانه دې طرف ته مایله کي او رشته به قبوله کي. به هر حال زما عزتمندو چې د څه دپاره هم کول غواړئ، د کم مقصد دپاره کول غواړئ، کم خواهش پوره کېدلو دپاره غواړئ، انشاءالله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو ته په هغې کې کامیابي درکوي، ځکه چې دا د الله جل شانه د مدد او د نصرت وظیفه ده چې چا هم دا وظیفه مکمل توجه او دیان سره وکړه، د الله جل شانه مدد او نصرت به هغه طرف ته ضرور متوجه کیږي. نو زما عزتمندو دا صورت مبارکه قرآن عظیم الشان کې آخري لسو صورتونو کې یو صورت مبارکه دی، ډیر زیات آسان صورت دی او هر چاته دا په یادو باندې یاد دی. اوس زما عزتمندو هغه رونه او خویندې چې هغوی سبق نه دی ویلی هغوی ته نه ورځي، نو نور خلق هم د هغوی دپاره دا وظیفه او دا عمل کولی شي، دا ختم ورته کولی شي. او که چرې تاسو ته په یادو باندې نه درځي نو په قرآن شریف کې تاسو دا عمل کولی شئ. خو دا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ، که چرې تاسو قرآن مجید کې د دې ورد او وظیفه کوئ نو بیا به اودس چردم د دې دپاره لازمي کوئ، ځکه قرآن عظیم الشان ته لاس لګول بغیر د اوداسه نه دا ناجایز دی. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او د ستاسو ثواب کیږي. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقه دا ده زما عزتمندو چې د ټولو نه پیله اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس چردام وکئ. کله چې مو اودس چردام وکړه نو بیا به تاسو قرآن شریف راواخلئ. د ټولو نه مخکې 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ولولئ، یعنی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به بیا زما عزتمندو دا صورت مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم سره یو ځای به تاسو دا صورت مبارکه 313 مرتبه 314 پیرې به تاسو لولئ. اذا جاء نصر الله والفتح. کله چې مو دا صورت مبارکه ولستو نو په آخره کې بیا 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کئ چې ستاسو څه مسله هم ده، څه پریشاني مو ده، څه مشکل دی، د هغې د ختمېدلو دپاره به د کریم رب نه دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی چې په کوم نیت باندې په کوم مقصد باندې تاسو دا وظیفه کړې وي ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو په خپلو مقاصدو کې کامیاب یابی. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.